دا ښه ده ولا دا په څو ده؟ دا 15,000. غاښونه شته؟ او دا په څو وشي قرباني پې کېږي که نه؟ او پکې لکۍ شته؟ غټه پټه لکۍ لري. په څو به وشي چې یوه خبره وکړې. دا 15,000 ده تا لپاره 14,000 ده. رښتیا 14,000 کم نه کېږي. دا ښه سیرلی ده ډاک. ډاک ته که نه؟ داسې شی ده داسې چې بوی یې زه ټول کلی به شاباشي درکوي. خو دې تورو تورو سترګو ته ګوره. یاره ولا دومره صفتونه دې وکړه بس صحیح ده دا به واخلم. زه د دې ما څه که نور ګاونډیانو اخیستل ما سره دوه ونه وسته. ښه ده صحیح ده. بس خدای دې ته بختور کړي خدای دې قبول کړي. السلام وعلیکم علیکم. السلام جوړ تازه. دا څه واخیسته؟ ووله دا دې څه اخیستي؟ سیرلی مې اخیستې چیش مې اخیستې. دا خو ټول 3 پاو هم نه ده چا ته رسېده. څنګه خو دا خو نه خو کې دا د ښه تک سپین د ښه تکې تورې سترګې دي دا وګورئ تکې تورې سترګې دي ښه ښکارونه دي نور څه شي سره کم اخلم. ایسته څه سړی تړوند وي ته خو وړکی هلک نه دا څنګه سیرلی درکړی؟ نو څنګه سیرلی مې اخیستې خرک وک سیرلی دی وایي څه بلا ویلی ده. زال مشر ما خدای دې ونه وایه دا بیرته بوزه دې منې قرباني نه کېږي. څنګه قرباني پې نه کېږي ښه غاښونه دي ښه لکۍ دي ښه ښکارونه دي څلورې پښې دي رک روغ ده ښه تنکی سیرلی ده. شرم د په خدای شرم د کلي کې به خلکو ته څه وایه دا نو سیرلی ده. وایي څه به زه څه خلک څه کوم زه د خلکو لپاره سیرلی م اخیستې که ما د ځان لپاره اخیستې. ورسه بوزه لیک غټ راوله ځان مشر ما خلک درپسې خاندي. یاره ولې تاسې ناسه به بیا د بوبې ځم اوس به بیا بل کې راولم. ښه یې جوړې دغه تا نه مې چې واخیسته په 14,000 روپۍ. زه څه خدمت وکړم؟ خدمت خو داسې ده وایه دا مې نه ده خوښ که نه من بل راته راکړې که نه. دا دې پیچشي کړي دا خو دې خوار کړی دی شنې که نه دې پرېښي. څنګه مې چې نه دی کې پرېښي ټول نیم ساعت نه کېږي هغه پورې چې پورې مې بوت. تا ته ما څنګه ډاک ته کړی دا وګوره چشکې نو پاتې ډاک ولې ما دا غوښې کې ترېشل پرېښه ډاک دې را کړی نو ما څه شي پې کړي دي هغه به یې کړي که نه څه هغه خو نه ده که نه د اووه سیستم یې بوته ده نه. دا زه تا نه اخلم 8,000 روپۍ نه اخلم خرڅې رامنې خټه که نه خرڅې ځه. ته خو ډېر ظالم یې قسم په خدای پزه دې سړي نه ده پزه به سړي داسې دومره څه نه کوي تاسو خو سخت ګناهګار خلک یې په خدای. دا اوس نیم ساعت کېږي د نه بومې ته په 14,000 روپۍ څنګه یې 5,000 روپۍ درکړم ما مخ دې کار کوي. ته موږ دلته 10 کسان یو اوس مې شپېلی وایي سم پروت به درکړي زه لکه لی بوزه له 8,000 جنګ ته نه یم راغلی وروره نو څنګه 5,000 روپۍ ونیو خو خیر ده ښځه 11,000 روپۍ وه ښځه بل داسې کار وکړه که نه هغه بل هغه غټ رامنې خلاص هغه چې به بیا روپۍ راکړې هغه به 100 روپۍ ده 11,000 روپۍ به نور راکړې هغه بوزه 14,000 ده څه خو 4,000 روپۍ ماته ولي دا خو د 4,000 روپو نه دا خو ډېرې دي 14,000 روپو ده. دا وینه دا ظلم دی نه خو نه غټ ته غټ ته را دې خو ته که تاسې قسم د ډېر ظالمان خلک اخرت کې به چې جواب ورکوئ. زه لکه که اخلي ویاده که نه اخلي لاړ دي نیسه ځه ښه بېرته مې خپله 14,000 روپۍ ده زه به بل چي ته واخلم. دې غوږ دې څنډه به دې ووایم بیا څوک رانه خلاص هم نه کړي ځه لاړ نیسه ښه 15,000 روپۍ به درکړم بس دا زه بس 8,000 روپۍ راکړه ځه. ظالمان خلک دي تاسو په خدای ډېر ظالمان یي په زړه کې هم لږ رحم هم نشته. نو چټي دلته ولاړې سرېږه اوس ښه ده ښه غټه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څه راوستي؟ وایي چې شپې راوځي دا خو دې زړه وي زه راوستي دي غوښه شړته نه مخکې مې تنکی سیرلی راوستلی وایي دا وړکی ته چې اوس مې دا ویزه راوسته دې باندې خو مې 8,000 روپۍ نورې سر پې ورکړم مازغه دې کار کوي که نه کوي. ایسته څه خدای دې ونه ځان مه شرموه. نه چې تنکی سیرلی راولم یا تنکی د وړکی داسې ویزه راولم دا زړه ده نه دا پوره زه ثواب په دې باندې نه کېږي ولې په دې باندې زه ثواب لپاره کوم که زه تاسې لپاره کوم. را نه شي اختر کې را نه شي مه یې خورې دې زړې غوښه ته ونه خورې ځه دا خلک دې په یوه کې هم نه به دې خلکو خبرو ته به غوږ نه نیسي دا دې نه پرېږدي په یوه کې ما ته لپاره دا ښه ده